بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو درس شروع کوو. بل ډیسکټاپ رائټ کلیک منو کې بل دلته ریفریش ده. ریفریش وایو. ریفریش خپل تازه کول ته وایي. ریفریش کمپیوټر تازه کوي. که څوک تاسو نه پوښتنه کوي چې دا کمپیوټر خو څه ترکاري نه ده کنه چې اوبه ورباندې چې تازه سي. د کمپیوټر کوم ځای تازه کیږي؟ نو دغه ریفریش د کمپیوټر ریم او بسونه. ریم خپل حافظه ته وایي، اصلي حافظه. چې ته کله کمپیوټر اخلي آلته تا ته وایي چې ریم څو جی بي ده، 2 جی بي، 4 جی بي، 8 جی بي، 14 جی بي. دا ریم اندازه دغه اصلي حافظه ده د کمپیوټر. بل هغه هارد ډیسک کې چې 500 200 300 هغه بیا هارد ډیسک ده. نو دغه ریفریش دغه ریم او بسونه چشته وای. هغه واړه لاینونه دي چې کله دنه کمپیوټر ته وګوري، واړه لاینونه دي چې پاغه کې سیګنال زی سیګنالونه زی. څنګه سیګنالونه ورزي؟ په تور د مثال زه دغه یو برنامه د خلاصوم چې کله ترغه پورې چې دغه برنامه دل تخلاص وی او کدا ما مانیمایز کړي همي دا التزی ریم کې ځای په ځای کېږي. سیګنال په شکل زی په د لاینو کې زی الته ریم کې ځای په ځای ولاړ. نو کبل برنامه خلاص کې دا زینه الته ولاړی بل دا سودانه او سکله سودانه الته ودرېده بل پروګرام ته خلاصي. دا بیا ډېر په سختۍ سره زی ځکه الته لار بند ده کنه، لار بند ده، دا نشیت لای دغه برنامه خلاص کې پروګرام خلاص کی. نو په دغه صورت کې سکله مونږ تاسو ریفریش کوو. ریفریش اما کوم بسونو کې کوم سیګنالونه صفاتی هغه سیګنالونه پاکي استکي لار خلاصي، یعنی کمپیوټر تازه کوي. بیا په اسانۍ سره سکله یو پروګرام باندې ډبل کلیک وکړي آیکن باندې اتومات هغه درته خلاص کی. او یا دغه سیس یو نیم وخت په کمپیوټر کې ویروس د بیکګراوند کې د کمپیوټر شاته یو برنامه خلاص کړي تا ته دلته نه ښکاري، خو بیکګراوند کې خلاص کړي هغه ریم ځای نیولای، بسونه نیولای. نو دغه ریفریش کوي، هغه برنامه پاکي دلته نه ښکاري، خو الته هغه بیا دغه ریفریش وظیفه هم دا ده چې هغه لاینونه هغه استکوي، هغه کوم سیګنالونه په لاینو کې سي دي او په ریم کې سي دي هغه پاکوي، کمپیوټر تازه کیږي. دا د ریفریش تعریف. بل اوس مونږ تاسو وایو چې په څو طریقو سره مونږ تاسو ریفریش کوی سو. ریفریش باندې خو په څو سره ریفریش چی شي دا اوس طریقو باندې کار کوو چې په څو طریقه. دلته په دې کې ما تیار دلته هغه کې ملي کلای دا ګوره how we can refresh the computer. مونږ تاسو کمپیوټر څنګه ریفریش کوی سو په څو لارو په څو طریقو. دلته طریقې دي. اول سیده from desktop right click menu چې کله په ډیسکټاپ کې رائټ کلیک وکړي الته ریفریش راځي، کلیک ور باندې کا ریفریش کیږي. یو بل پریس F5 په کیبورډ کې پریس کړئ، یعنی فشار ورکړئ الته دا بیا ریفریش کوي. ټول عملی به درته کار کومه. بل سیده کنټرول ډی ده. کنټرول ډی دا ریفریش کوي، خو هغه مخکینی وینډوز یو وینډوز ایکس پی ورته ویلې په هغه کمپیوټر کې کار کوو، په هغه وینډوز کې په ایکس پی وینډوز کې کار کوو، خو وینډوز 7 او 10 کې بعض وینډوزګانو کې کار کوي، په ټولو کې کار نه کوي. او بل ټایپ ان رن پینګ. په رن کې مونږ تاسو پینګ لیکو PING پینګ. او دا نور د لیکنه دا بیا ورو دغه سره تشریح کوم. راځو مونږ تاسو تشریح. اول سیدا مونږ تاسو ویلې سه په ډیسکټاپ کې رائټ کلیک، ډیسکټاپ رائټ کلیک کې دلته راځي ریفریش ده، په دې باندې کلیک وکړئ کمپیوټر ریفریش کیږي. دا یو طریقه. بل په کیبورډ کې F5 ته پریس کې هغه بیا ریفریش کوي. F5 کوم یو ده؟ دې باندې کلیک وکړه دلته دا F5 ده. کلیک کوي ګوره آیکنونه یو حرکت کوي، دا د ریفریش علامه ده، ریفریش کیږي. دلته دې باندې کلیک وکړه FN دا ریفریش. خود دلته دا بل کمانډ هم ور سره راځي F6 سیدا، دا هم په ریفریش کې رول لري. د دې وظیفه دا ده چې کله مونږ تاسو په F5 سره ریفریش کوو او دغه F6 وهي د F5 د عمل دا قطع کوي، دا بندوي. بیا په F5 سره ته ریفریش نشي کوي تر هغه پورې چې ترڅو دلته کیبورډ هغه ډیسکټاپ کې بیرته بیا ریفریش وکړي. اوس ګوره F5 سره زه ریفریش کوای سم، چې کله F6 وهم بیا دلته F5 ریفریش نه کوي، دا بند سو عمله. خو کله دلته بیا ډیسکټاپ کې بیرته ریفریش کوم د F5 عمل بیرته خلاصيږي، ریفریش کوي، ریفریش راځي.
بل سیو کنټرول ډي و. کنټرول ډي کوم بټنونه دي؟ دا کنټرول ده CTRL دې ته کنټرول وای. کنټرول پلس ډي دا سی وه ګوره دلته کار نه کوي، په دې وینډوز کې هم کار نه کوي. نو ما تاسو ته ویل چې په بعض وینډوز غانو کې 7 او 10 کې کار کوي، نورو کې کار نه کوي. او بل هم در سره دینه بعد سره زګوره بل ورپسې رن ده. پران کې موږ او تاسو پینګ لیکو، هغه د شارټ کټ د رن شارټ کټ دا وین کی پلس آر ده. وین کی چې شته وای دغه علامه د وینډوز ده، د ته وینډوز کی یا وین کی ورته وای یا لوګو کی هم ورته وای. درې نمونه لري. دغه سکله ته په کیبورډ کې دلته شته علامه تاسو وینئ. نو دا وه بیا آر وه ورپسې آر رن خلاصي دا رن دلته خلاص شوی ده. وین کی آر رن خلاص. اوس دلته پران کې څه شی لیکم موږ او تاسو؟ یو پینګ ده PING. دا سکله ته انټر کې کمپیوټر ریفریش کیږي، خو یو ځل نه بلکې ډیر ځله دا ریفریش کوي. وین کی آر پینګ ورته لیکو بیا انټر کوو. او دلته وګوره یو بل شی هم د پینګ سره لیکل شوی ده، پینګ 200.cell.cell.4 یا 2. دا څه کار کوي؟ دغه پینګ دا په نیټورک کې کار کوي. سکل یو کمپیوټر بل کمپیوټر سره وصلي د لاین په واسطه. نو آلته مونږ او تاسو د پینګ په واسطه کوي چې آلته پینګ هغه د بل کمپیوټر آی پی ادرس دلته ولیکو، بیا مونږ ته معلومات راکړي چې دغه دواړه کمپیوټرونه بل سره وصل شوي دي او کنه دي وصل شوي. که وصل شوی آلته ریپلی ورکړي، که وصل شوی نه بیا ټرانسمیټ فیلډ وایي. په تور د مثال دلته زه لیکم چې پینګ سپیس 200.cell.cell. دا د هر کمپیوټر آی پی ادرس دا بیا پاس ته راځي یا 2 ورته لیکو. دا باندې کلیک وکړم دلته ګوره دلته ټرانسمیټ فیلډ وایي، یعنی دغه بل کمپیوټر دا کمپیوټر بل کمپیوټر سره په لاین کې وصل نه ده. دا هم د پینګ بل کار ده، بل کار ده. بل راځو موږ او تاسو دلته پران کې بل څه لیکو؟ هیلپ لیکو. چې کله موږ او تاسو پران کې هیلپ ولیکو دا هم کمپیوټر ریفریش کوي. هیلپ انټر کا دا هم کمپیوټر ریفریش کوي، تازه کوي. او کوم ځای ریم او بسونه دا ریفریش کوي. بل څه شی دا ورپسې په دغه ریفریش کې جی پی اپډیټ ده. جی پی اپډیټ څه کار کوي؟ جی پی اپډیټ ګروپ پالیسی اپډیټ کوي، ریفریش کوي. ګروپ پالیسی څه شته وایي؟ چې کله مونږ او تاسو په کمپیوټر باندې یو محدودیت وضع کو، یو پالیسی یو محدودیت په کمپیوټر یا په یوزر باندې وضع کو، په هغه صورت کې که دغه محدودیت په کمپیوټر باندې وضع شوی نه وي، پران کې جی پی اپډیټ لیکو، بیا هغه وخت کې دا ریفریش کوي، هغه محدودیت په یوزر یا کمپیوټر باندې وضع کوي. څنګه ورته لیکو؟ چې جی پی اپډیټ. جی پی اپډیټ دا اوکې ورته وایي. ګوره چې وایي اپډیټینګ پالیسی، یعنی هغه ګروپ پالیسی دا اپډیټ کوي. چې ګروپ پالیسی څه شته وایي؟ بیا مخکې درسونه ته موږ تاسو ته راځي، هغه بیا وایو کمپیوټر پالیسی اپډیټ هاز کمپلیټډ سکسسفولي. وایي په کامیابۍ سره دا کمپلیټ شو دغه پالیسی. هغه پالیسی که وضع شوی نه دلته وضع کیږي. او که بیا هم دغه وضع نه شو، داسې وخت راځي چې تا پالیسی وضع کړی خو دا پالیسی وضع نه شي، نو بیا جی پی اپډیټ سلاش فاصله دغه هغه فورس ورته لیکي. فورس یعنی په زور دا اپډیټ دا پالیسی وضع کوي ور باندې. نو دا بیا هغه صورت ده چې حتمی ور باندې هغه پالیسی چې تا وضع کړی هغه ور باندې وضع کیږي. دلته دا چې و دا د ریفریش درسو. بل رازو دینه د خواته بل کمانډ چې دا پیسټ شارټ کټ انډو ډیلیټ دا اسانه ده، دا ور سره هم وایو. پیسټ وظیفه څه شي ده؟ اوس غیر فعال ده. پیسټ هغه وخت فعالیږي چې کله مونږ او تاسو یو فایل کاپی واخلو. په تور د مثال زه دلته راځم کمپیوټر، دلته یو فایل ده دغه د زبی په نوم یا دغه ونورډ ده، دا راسته کلیک کوم ور باندې رائټ کلیک کاپی مې چې کله واخیسته بیرته دلته راځم ډیسکټاپ کې راسته کلیک کې پیسټ فعال شو. د پیسټ وظیفه څه شي ده؟ کاپی شوی کوم شی چې کاپی شوی یو برنامه تا کاپی کړی دا بل ځای کې نسبوي،
بل چرته غرزه نسبی دا د پیسټ ده سي الته مون کاپی واخیسو اوس دلته بیرته هغه نسبوم دی باندې کلیک وکړه دلته راغی دلته وغورځید دا د کاپی او پیسټ طریقه هم ده کنه چې کمپیوټر نه اخلي موبایل ته کاپی کوي یا موبایل نه اخلي کمپیوټر ته کاپی کوي همدغه طریقه ده بل څه ده هم دلته راځو بیا دا من ورډ اخلم کاپی بیا دلته راځم راسته کلیک هغه خو پیسټو اماغه خپل فایل راغی دلته کاپی سو اماغه شکل التم شته دلته شته پیسټ شارټ کټ څه کار کوي د شارټ کټ په طریقه دا دلته کلیک هغه پیسټ کوي دلته راغی شارټ کټ آیکن مونږ تاسو ویلو چې خپل وزن نه لري منبع معلومات سره دا یو ارتباط لري یو لینک لري نو دا څه کله د باندې کلیک وکړي دا زی اماغه برنامه خلاصي اماغه کوم څه په ای ډرایو کې دا اماغه ډرایو ته زی هغه خلاصي خپل دا شارټ کټ بل کاپی انډو کاپی ده یعنی دا سه ما کاپی اخیستله دا کاپی زبرته لغوه کم نو غواړم دې باندې کلیک وکړه هغه بیرته لاړ هغه جنا ورکسو کاپی می په کار نه ده او یا دا چې دلته ور سره چې راځي ریډو کاپی کزه غواړم دا شی سه ما هغه جنا راوخست دلته می کاپی زویم نه دا باید بیرته کاپی هم دلته دې باندې کلیک وکړه بیرته راځي یو واری دراوس دلته د کاپی بیا په ذهن کې دراغه نه دا په کار نه ده دا ایستک بیرته ایستکیږي که بیا دې په ذهن کې راغی نه دا خو صحیح ده ضرور ده دلته باید بیا ریډور ته وایي هغه بیرته راځي همدغه څه کله ته دغه جان ده په طور مثال دا به زه امټي کوم دا به خالی کو دا جان هغه ده فایل دا زه ډیلیټوم راځو ډیلیټ دا څه کله دلته ډیلیټ سو رائټ کلیک کې دلته راځي چې وایي انډو ډیلیټ یعنی کوم شی چې مونږ ډیلیټ کړی دا هغه بیرته راوګرځوه انډو بیرته راګرځولو ته وایي دې باندې کلیک وکړه بیرته راځي دغه د جان بیرته راغی او که ته وایې نه دا مې په کار نه ده دا باید بیرته لاړ سي ډیلیټ راسته رائټ کلیک وکړه دلته ریډو ډیلیټ دې باندې کلیک وکړه دا بیرته ځي د دې شارټ کټ شی ده کنټرول زیډ ګوره دا ذاکر ده دا ډیلیټو ډیلیټ کنټرول زیډ شارټ کټ ده بیرته دا راوړي کنټرول زیډ بیرته ګوره ذاکر راغی کنټرول وای بیا ریډو ده کنټرول زیډ هغه کوم یو تا ډیلیټ کړي بیرته راوړي درته او څه وای نه دا په کار نه ده بیرته لاړ شي کنټرول وای دا بیا ریډو کوي بیرته زی لمنځه زی دی باندې خو پوسټ کنه او یو خبره بل هغه د ریفریش شارټ کټ څنګه ده شیفت افلاس په کیبورډ کې بیا بعد لاغه ای پریس کوي دا شارټ کټ لاره کوي چې موږ تاسو کمپیوټر ریفریش کو دا شیفت افلاس دا کوم یو ده دا شیفت دا افلاس دلته راځي دا افلاس افلاس دا بعد لاغه بیا کوم دا ګوره دلته هغه کوم کمانډونه سلیکل دي د کوم توري د کوم حرف لاندې چې خط کښ شوی دی هغه شارټ کټ ده ای پریس کوو کمپیوټر بیا ریفریش کوي بس نام دومره